هیله چې راته روغ او جوړ به وي ملګرو. د نوټ کوین په اړه زه درته معلومات درکوم، یا هم ټون کوین ملګرو، چې ډېر زیات یوټیوبران چې دي د هغوی چینلونه 80,000 سبسکرایب لري، 80,000 سبسکرایب لري، هغوی ورباندې ویډیوګانې جوړوي، هغوی ډېر صحیح ښيي ملګرو. دا د نوټ کوین ټویټر دی ملګرو، دغلته یې ډېرې ښې خبرې ورته کړي دي ملګرو. نو انشاءالله چې یو ښه ابتدا به لري او ښه قیمت به لري ملګرو. نو د نوټ کوین طریقه درته ښیم چې څه رقم کار پکې کول کېږي او څه رقم کار پکې وکړو. د نوټ کوین لینک زموږ د ویډیو په ډسکریپشن کې شته دی ملګرو. نو راځمه دغلته ګوګل کې تاسو چې د هغو نومونه رانه هېر دي او انشاءالله دغو شپږو سره پای کې لانچ کېږي. نو ملګرو لینک باندې چې تاسو کلیک وکړئ او سټارټ به ورته ووهئ، ټویټر به ورته فالو کړئ، ټلګرام به ورته فالو کړئ. نو ملګرو دې کې کار کول ډېر اسانه دي. دغسې پلی تاسو ته ښکاري، دغه پلی باندې تاسو ورته کلیک کوئ ملګرو. ملګرو خاص تاسو دغلته کلیک کوئ، دا وګورئ ملګرو تاسو ته دغلته زر سکې جمع شوي وي، 10 دقیقې بعد یا 15 دقیقې بعد تاسو ته دلته زر سکې جمع کېږي. دغه ځای خاص ورته کلیک کوئ. ما وګورئ 1,49,000 سکې دي. دغه داسې ملګرو تاسو چې وهئ نو تاسو ته دغه سکې جمع کېږي. ملګرو زه د دوی د کاروونکو تاسو ته ښیم، د دوی کاروونکي چې دوی څومره سکې ګټي. ملګرو دا تاسو وګورئ 46 میلیارده سکې دغه ګټلي دي ملګرو. ملګرو 46 میلیارده تاسو کتلی شئ ملګرو دومره کاروونکي لري او تاسو کاروونکي کتلی شئ چې شمېر یې ورځ په ورځ زیاتېږي. 2,62,061 کاروونکي دي او دومره سکې اوسه پورې پسې ویشل شوي دي 46.9 بلیون 915 بلیون دومره سکې پسې ویش کړي دي ملګرو. تاسو کتلی شئ د هر چا سره دومره زیاتې سکې دي. نو دوی هسې کار نه کوي ملګرو، دغه حقیقت لري او انشاءالله آینده لري ملګرو. هسې دومره زحمت نه کوي خارجیان. نو خاص دغلته داسې کلیک کوئ ملګرو، ډېر اسانه کار یې دی. نو د دې لینک زه د ویډیو په ډسکریپشن کې هم درته اچوم او ملګرو ضرور ترې ګټه واخلئ. انشاءالله د آینده لري. شپږو سره پیو ورسره ورته ویلي دي چې دا به موږ لانچ کوو انشاءالله. نو ملګرو یوه وړوکی غوندې غوښتنه درنه کوم، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، زنګ تڼۍ کېږدئ، آل انتخاب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو ټولو نه مخکې تر تاسو تر ورسېږي. ملګرو ویډیو در سره لازمي لایک کوئ، ویډیو باندې لایک کولو باندې تاسو هیڅ هم نه کمیږي. خاص موږ دومره پوهېږو چې تاسو زموږ ویډیو خوښېږي او تاسو زموږ ویډیو ګورئ. مننه ملګرو، تر بله ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.